وطن څه دی؟ وطن ژوند دی او سکون دی. وطن مور ده او سپېڅلې نامه ده. کلی څه دی؟ مازیګر دی او یاران دي. کلی مینه ده، خولاره یې اوږده ده. د سکارام یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. خدای دې وکړي چې ټول به خاص دی. تر ډېره حده به مو د ډاډي نوم اورېدلی، یا به مو د ډاډي وږي نوشیجان کړي، یا به مو خپله د ملګرو یارانو سره ډاډ اچولي. خوشبختانه نن ما هم وغوښتل چې د هسکې مینې ولسوالۍ جوار رسېدلي دي، وږي رسېدلي دي. ما هم وغوښتل چې په ډاډه باندې تاسو ته یوه ښایسته او خوندوره ویډیو اماده کړم. نو هیله ده تر پایه زموږ دا ویډیو وګورئ او د سکارام یوټیوب چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. زه او دلته نور ملګري سره راټول شوي غواړو چې په دې لاندې پټویو کې جوار رامات کو، وږي رامات کو، دلته یوه ښایسته او خوندوره ډاډه اماده کو. نو تر پایه زموږ ویډیو وڅارئ او د دې څخه خوند واخلئ. بس
ځل بیا هم ښه راغلاست. خوشبختانه چې موږ دلته ډاډه برابر کړه او زموږ مشران هم راغله، دوی هم راسره په ډاډه کې برخه واخیسته. هم د ډاډې په باره کې وغږېږم، کله چې دوی ځوانانو یا چې دوی په ماشومتوب کې ډاډې دوی څه رقم تاچولې، اوسني ځوانان یې څه رقم تاچوي. ماما کله چې تاسې ځوانان وئ، تاسې یا د ماشومتوب په وخت کې ډاډې مو څه ډول اچولې، څومره خوند و هغه وخت کې په ډاډو کې؟ اوس چې کله تاسې ډاډې ګورئ د نوو ځوانانو یا خپله کله ډاډې اچوئ، د اوس څومره فرق پکې راغلی دی؟ فرق خو د اوسنۍ او د پخوانۍ زمانې ډېر زیات فرق دی. پخوا یو قسم سکون او خوشحالي وه په دې وطنونو ټولو باندې، البته چې غریبي وه خو خوشحالي او سکون ډېر زیات و. او اوسني ځوانان خو نه هغې شي ته دومره وزګار دي چې دا پخوانی ډاډ او یا کوم رسم او رواج دی هغه ته کې ټول د کار او ژوند خلک. پخوا به موږ کړه وروره ډاډې به مو اچولې د ځوانانو، نو مطلب به داسې به و چې موږ به ورته پټي سره یا مطلب هر یو پټي نه به م دوه وږي راشکول او مطلب چې خپل یو هغه به م برابر کړه، نو هغې ته به موږ پټي سره یا او ډاډې به م اچولې. نو هغې کې به څوک چې راغله موږ سره به په دې کې شریکېده او اکثر به دا کوم میلمانه د بهر ځای نه راغله نو موږ به هغو ته دا پروګرام جوړاو، نو یو قسم یو ساتیری او د هغه. ماما د ډاډې په اړه یو خبره داسې کېږي چې زیاتره موږ د مشرانو نه اورو چې ډاډه کې هغه خپل وږي چې پاخه کې هغه دومره خوندور نه وي لکه څومره چې دا د غلا وږي خوندور وي او څومره چې دا د غلا لرګي پکې دا ډاډه څومره خوندوي. دا خبره هم حقیقت لري؟ داسې ده روزانه چې پخوا کوم هغه نو دیکان چې کله پټی کري نو هغه به یو موټی زیات ورشته ده د الله د نامې، نو هغه چې و پخوا به چې موږ کوم دا پټي سری وکړلې هغه وکړو د مشرانو به موږ ته دومره څه نه ویله، خالي به لږ هغه وکړه چې هلکه ګزاره کوئ. او اوسني خلک چې دي نو غریبي زیاته شوه، نو اوس که میلمه راشي غیزمه راشي نو مجبور یې چې خپل پټي نه ورته هغه راوش کړئ او ډاډه ورته واچوئ. نو په دې باندې لږ ډاډ هم کمزوري شوي دي. پخوا به چې ډاډ اچول کېدې نو 800 وږي خو به لازمن پکې وو، او اوسني خواران چې دي نو لیا 100 لیا 15 وږو ډاډ اچي دي نه زیات نشي اچولی، ولې چې خپل پټي هغه خوند نه چې لکه کوم د پردیو پټو. نن موږ هم ډاډه برابره کړه ماما، زموږ ډاډې په باره کې څه وایي؟ نو وچکالي تېره شوې ده، ډاډ خو هغسې خوندونه نشته دی، خو هغه یو ساتیري دپاره او د هغه دپاره ښه کار کړی دی. موږ به هم در سره پکې شریک شو، البته خپل زاړه وختونه به را یاد کړو. ماما یوه بله پوښتنه هم ذهن ته راغله، کله چې میلمانه راشي د ښار نه یا ملګري دوستان راشي هغوی هم د ډاډې غوښتنه کوي، په دې وخت کې ډاډې ورته برابروئ که نه؟ البته ولې نه، دې وطن دا میوه ده په دې وخت کې نو چې کوم شي میوه تیار وي میلمه درې شي نو هغه میوه به ورته برابروي، او خواهش هم لري د جلبات او خواشه د کوم ښار مازار نه چې اوډ کې راشي نو هغه دې شي خواهش کا چې موږ ته مطلب وږي ډاډه یو ډاډه خامخا لکه څنګه چې ماما یې دوري وکوله، شینواري ولس میشت دی او د شینواري بیا په میلمه پالنه کې نو بیا یو خاص نوم لري. دوی د خپل دود سره سم که هر څومره د ښار نه میلمانه راشي یا د دوی ملګري دوستان راشي نو ښه میلمانه نازوي او دلته چې څه د دوی په وس کې هغه د دوی نه دریغ کوي. نو د یوسف ماما ملګري دوستان که د ده غږ اورېدلی نو همدا یې وخت دی ټول راځئ ورته چې ډاډ باندې مړ